د اشرف غني وینا څنګه طالبان او افغانان ټول خوشاله کړل؟ دا چې د سولې په اړه یې څه وویل، افغانستان به څنګه د جګړې ډګر وګرځي، د ولسمشر غني پوره وینا او جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د نوي کال په مناسبت په یوه غږیز پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې جګړه درېدلې خو تلپاتې سوله نه ده راغلې او هیواد له ګڼو ستونزو سره مخ دی. نوموړي په دې وینا کې له اوسنیو ستونزو د راوتلو لپاره د ملي بحث پیلولو وړاندیز هم کړی دی او د دې بحث لپاره یې د اووه ټکو یوه اجنډا هم اعلان کړې ده. پخواني ولسمشر د خپلې وینا یوه برخه کې ویلي دي چې که افغانان د پخوانیو 40 کالو غلط تصامیم او تګلارې تکرار کړي نو 21مه پیړۍ کې به د بشري مرستو مستعمره او د پردیو د جګړې ډګر وګرځي. خو نوموړي بدیلې لارې ته هم اشاره کړې ده. ویلي دي چې افغانان کولی شي چې په ملي وحدت او اقتصادي خوځښت سره ملي او سیمه ییز مشروعیت ترلاسه کړي. محمد اشرف غني د تیر کال اګست میاشت کې پر کابل د طالبانو د واکمنېدو پر ورځ له هیواده ووت او دا مهال په متحده عربي اماراتو کې میشت دی. له هغه راهیسې دا یوازې دویم ځل دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې افغانانو ته خپل پیغام رسوي. طالبان د تیرو څه باندې 7 میاشتو په موده کې پر ټول افغانستان واکمن شوي او د هیواد ډیرو برخو کې جګړه نشته، خو بل لور ته افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بېوزلي ډیره شوې او ملګري ملتونو افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری هم ورکړی دی. له بله پلوه د نړۍ هیڅ هیواد تر دې دمه افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دې ډلې استازي بېلابېلو نړیوالو ناستو کې د افغانستان د واکمن نظام په استازیتوب ګډون کوي. د ملي بحث لپاره بیا د غني د اجنډا مهم ټکي. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني خپله وروستۍ وینا کې ویلي دي چې د اوس لپاره په یوه ملي بحث کې پر یو شمېر ټکو خبرې پیلېدلی شي. نوموړي د دې بحث لپاره خپل اجنډا کې دغه ټکي یاد کړي دي. لومړی دا چې افغانستان باید د بشري مرستو په مستعمره بدل نشي او له دې هیواد سره کیدونکې مرستې باید په سمه توګه تنظیم او ولګول شي. دوهم په اروپا کې روان کړکېچ د دې لامل شوی دی چې د نړۍ پام له افغانستانه واوړي. د دې لپاره باید افغانان په خپله د خپل ژوند امکانات برابر کړي، خو افغانان طبیعي او بشري شتمنۍ لري چې پر مټ یې ځان هوسا کړي. باید د اقتصادي خوځښت لپاره ژر عملي ګام پورته شي. دریم، افغانان باید د یوې باعزته سولې لپاره ټول یو بل ومني. افغانستان کې جګړه درېدلې خو سوله نه ده راغلې. که بیا جګړه پیل شوه نو مهارول به یې ګران کار وي. یو څو کسان د افغانستان واکمنان نشي کېدلی. څلورم دا چې افغانان باید د یوې ملي اجماع له لارې داسې یو نظام د ځان لپاره غوره کړي چې تلپاتې وي. د دې نظام لپاره ملي مشروعیت مهم دی. له دې پرته سیمه ییز او نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی. پنځمه خبره دا چې افغانستان باید نړۍ سره د لویو اقتصادي پروژو عملي کولو کې همکارۍ وکړي، خو باید خپله تاریخي بېطرفۍ وساتي. یاده دې وي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د خپلې وروستۍ وینا په پیل کې وایي چې د بحث اجنډا لپاره اووه ټکي لري، خو وروسته یې بیا په وینا کې مخکې یادو شویو 5 ټکو ته اشاره کړې ده. معلومه نه ده چې د ښاغلي غني د اجنډا 2 نور ټکي څه وو او ولې له دې وینا ایستل شوي دي. ډیره زیاته مننه چې د سوله افغان یوټیوب چینل ویډیوګانې تر اخره ګورئ. هغو لیدونکو چې تر اوسه چینل نه دی سبسکرایب کړی، د لا تازه ویډیوګانو او خبرونو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ. خپل نظریات هم کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو کومنټونه، انتقاد، پیشنهاد او غبرګون په پوره حوصله لولو. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.